ستړي مشئ نن د لوبو ونیزه خپرونه ډیره د اروپا د اتلو کلبونو د اتلولۍ په پایلو به راڅرخي. د پاکستان ټېسټ لوبه مو هم نه ده هیره کړې، خو لږ وروسته به ورته راځو. د ورځې نور لوبیز خبرونه هم راسره دي. دا یکشنبه یا اتوار به په اوکراین کې ریال مدرید له لیورپول سره د اروپا د اتلو کلبونو په اتلولۍ یا د چمپیونز لیګ په پایلوبه کې بخت ازموي. ریال مدرید تیر 2 کلونو سره سر په سر دا اتلولۍ ګټلې دي او تر بل هر کلب دوی دا سیالي ډیره ګټلې ده. لیورپول هم یو له هغو کلبونو دی چې څو ځله دا اتلولي خپله کړې ده. د لیورپول یو ستوري مصري لوبغاړي محمد صلاح ته به وروسته راشو. لومړی مو د بي بي سي د اوکرایني څانګې رومانسو خان مو له هغه لوبغاړي خبروي چې دا پایلوبه پکې کیږي. دی په پښتو نه پوهېده نو سپین تڼی به د ده خبرې موږ ته راوړي. стадіон, на якому відбуватиметься هغه لوبغالی چې د سږني کال اروپا اتلانو لیګ پایلوبې قرباني به کوي. نه یوازې اوکراین کې تر ټولو لوی چې اروپا کې هم لوی لوبغالی دی. دا د اولمپیسکي سپورت ملي کمپلیکس دی. загалом на НСК Олімпійському دا لوبغالی 7050 څوکۍ لري. د سبا لپاره به یوازې 2,000 پاتې وي. приблизно 62 тисячі. найкращі місця تر ټولو غوره ځای به له شک پرته د روزونکو ځای وي. له دې ځایه ننداره هم ډیره ښه ده. څوکۍ یې ښې نرمې دي، خو دا څوکۍ ښایي بدله شي. скоріш за все поміняють. але найголовніше на стадіоні це خو لوبغالي کې تر ټولو مهم شی د لوبې ډګر دی چې ګوري دلته 18 بېلابېلې کرښې دي. په واقعیت کې دا همغه واښه دي، خو د ریبلو په مهال یې یوه برخه په یوه بله یې په مقابل اړخ کږه شوې. د واښو کیفیت هم مهم دی. باید نه نرم او نه هم ډیر سخت وي او باید له 22 تر 28 میلیمترو ټاکلی لوړوالی ولري. до 28. اوسمهال د وښو لوړوالی له معیار سره برابر دی، په دې معنی چې همدا اوس لوبه پرې کیدای شي. د امنیت لپاره به لوبغالی د ځانګړو روزل شوو څارونکو او له 500 زیاتو کمرو تر څار لاندې وي. که څه پیښه یا شخړه کیږي، موږ پر هر کس پیژندګلوۍ او څیره زوم کولی شو او انځور یې اخیستی شو. د لوبغالي تر ټولو دوستانه ځای په طبیعي ډول د جامو بدلولو ځای دی. د لوبې له پیل مخکې به د المارۍ د لوبغاړو له توکو ډکې وي. د روزونکي لپاره دړه هم شته. دلته هر لوبغاړی بیا خپل بوټان په ځانګړي بورس پاکولی او بیا آرام کولی شي. ну і трошки دلته د مساج لپاره ځانګړې خونې او د رښتینې کنګل ټوټې هم شته که چیرې څوک لوبه کې ټپي کیږي. لوبغاړي د جکوزي اوبو حوض کې هم ځان آرامولی شي. جکوزي دا مهال د لوبغالي اداره وایي دوی 90 سلنه چمتو دي. загалом адміністрація دوی چتونه کتلي چې له نه څڅېدا یې ډاډه شي. د نمرو دړه یې رغولې او روښنایي هم برابره کړې. налаштували освітлення. د ښار میلمانه او د کیف اوسیدونکي به کولی شي دا لوبغالی د شپې مهال په څو بشپړو بیلو رڼاګانو وګوري. د اروپا اتلانو لیګ پایلوبې ته به د ټولې نړۍ سترګې وي او ډیر به یې تر سبا پورې ورته شیبې شماري. څارونکي هم له وړاندې روزل شوي. دوی داسې روزل شوي چې څنګه له رښتونو مینوالو سره چلند وکړي. BBC News Ukraina z Kyjeva. خوندور ځای ښکاري، نو په دې هیله چې لوبه به هم پکې ښه خوندوره وي. ریال مدرید که رونالدو لري، لیورپول هم داسې لوبغاړی لري چې مینوال یې فرعون بولي او دا لوبیز موسم یې 44 ګولونه کړي. محمد صلاح یادوم چې اوس د لیورپول یو غوره لوبغاړی دی، خو خپل ټاټوبي مصر کې وګړي په اړه څه فکر کوي؟ د اروپا اتلانو لیګ کې د ریال مدرید په وړاندې له پایلوبې مخکې بي بي سي مصر کې د محمد صلاح ټاټوبي ته ورغلې وه چې وګوري هلته یې مینه څومره توپاني ده. دوی خوب او ارمان د دې ګوري چې فوټبال ستوري شي. د محمد صلاح ټاټوبي نجریج کې دا ټول ماشومان اوس غواړي پر پله یې پل کېږدي.
کله چې د محمد صلاح لوبه ګورم احساسوم لکه زه چې لوبېږم. الحمدلله وطن مو د صلاح په څیر د نړۍ غوره لوبغاړی وړاندې کړی دی. محمد صلاح بالنسبه له حلم کبیر. صلاح راته د یو لوی ارمان په څیر دی. نه یوازې دی د نړۍ نور غوره لوبغاړو سره هم له ماشومتوبه مینه لرم. صلاح هم د دغو ماشومانو په څیر و. یو عادي مصری خو له پیاوړي هوډ او لویو هیلو سره او د سپورت ښوونکي په څیر یې وړتیا ته د ډیرو پام اوښتی و. محمد کان لعیب د محمد بدن ډیر وړوکی و خو مهارتونه یې ډیر لوړ و. دی د چپې پښې لوبغاړی دی. له لرې یې ګولونه کول او د لوبغالي په بیلابیلو ځایو کې لوبېده. نو ټولو اټکل کوو چې دی به یو ښه لوبغاړی وي. فکله کان بيتنبأ لمحمد انه هيكون حاجه كويسه. دی اوس له لیورپول سره لوبېږي او یوازې د خپل عمر په 25 کلنۍ کې په ریکارډ شمیر ګولونو د پریمیر لیګ زرین بوټ وګاټه. خو د ښوونځي ملګري وایي له خپل دې ټول بري سره دی لا اوس هم مغرور نه دی. تل به یې د مصر فوټبال لیګ کې د لوبېدو ارمان کاوه او دا چې بهر کې ولوبېږي. کله چې بیرته راځي لوبه هیره کړي له یاده وباسي چې لیورپول سره ولوبېږي او یا روما سره لوبېده. دلته ټول سره ملګري یو. محمد صلاح کال کې یو ځل کور ته ستنېږي. خوشتوالی دلته پرله پسې احساسېږي. خیریه ټولنه یې یو ښوونځی جوړوي. په موضوع البونه د ودانۍ په اړه خلکو له وړاندې د پیسو په ټولولو پیل کړی و. خو کله چې صلاح خبر شو د او پلار یې وپتېیله چې د ښوونځي جوړولو بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي او له جوماتونو او خلکو یې وغوښتل چې پیسې دې نه ورکوي. د محمد ستوری هر لوري ته په ځلېدو دی. مصریانې انځورونه خپلو کورونو کې ځوړندوي. د پلورنځیو کاروبارونه هم ګرم دي. دلته که د فوټبال لوبغاړی وي که نه هر یو د محمد صلاح مینوال دی. د محمد صلاح له ټاټوبي مصر نه بیرته راځو لندن ته. دلته د لندن په لارډز کرکټ لوبغالي کې پاکستان په لومړۍ ټسټ لوبه کې برلاسی دی. د دویمې ورځې تر غرمنۍ پورې پاکستان 146 منډې کړې وې او 3 لوبغاړي سوځېدلي وو. څو شېبې وړاندې پاکستان 188 منډې کړې وې او 3 لوبغاړي سوځېدلي وو. د انګلند لوبغاړو په لومړي ځل یوازې 184 منډې کړې وې. حسن علي 4 لوبغاړي وسوځول. د ښې لوبې راز داسې یاد کړ. هڅه دا وه چې هر څومره چې ممکنه وي مخته بالینګ وکړو ځکه چې همدا به مو په ګټه وي. همدا مو پلان و. نو بالرانو چې څه وکړل تاسو ولیدل خو فیلډرانو هم ډېره ښه لوبه وکړه. سلیپ کې ښه کیچونه ونیول شول لکه اسد شفیق ښه کیچونه ونیول او د میدان فیلډینګ هم ډېر ښه و. الحمدلله ورځ په ورځ مو فیلډینګ ښه کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC پاکستاني لوبغاړو ته ویلي دي چې د لوبې پر مهال د زیرک ساعتونه نه په لاس کوي چې په لوبو کې د درغلۍ له تورونو مخنیوی وشي. د ICC قانون د لوبو پر مهال د اړیکو نیولو د ټکنالوژۍ سامان درلودلو ته اجازه نه ورکوي او زیرک ساعتونه د پیغامونو د استولو وړتیا لري. درې ځلې اتله سرینا ویلیمز به د ټینس د فرانسې پرانیستې سیالیو په لومړي پړاو کې له کریستینا پلیسکووا سره لوبیږي. دا به د ماشوم له زیږولو وروسته د سرینا لومړی ګراند سلام یا لویه سیالي وي. رافایل نادال به چې دا سیالي 10 ځله ګټلې د اوکراین له الکساندر دولوګوپوف سره ولوبیږي. دا سیالي به د یکشنبې په ورځ پیلیږي. د لوبو خپرونه مو همدومره وه. تر تګ وړاندې باید دا ووایم چې پاکستان اوس تر انګلند د لارډز په ټسټ لوبه کې ښه وړاندې شوی دی. د انګلند د 184 منډو په ځواب کې تر څو شېبو وړاندې 189 منډې کړي دي او 3 لوبغاړي سوځېدلي دي. دا د 15 ورځنۍ لوبې دویمه ورځ ده. او اوس بیرته ورځم ثنا جانې ته.